بسم الله الرحمن الرحیم. په نننۍ ویډیو کې موږ په میټیګیټ خبره کوو چې د میټیګیټ زموږ سره په پښتو کې څه مطلب کیدای شي. نو د میټیګیټ زموږ سره په پښتو کې مطلب کیدای شي to lessen, reduce or make something less severe, harmful or intense. مطلب د یو څیز په مقدار کې کمی کول، ټیک ته د یو څیز په نیګیټیو اثراتو کې کمی کول، هغه ریډیوس کول، هغه کمول، ټیک ته یا چې کوم دی د یو څیز شدت کمول، ټیک ته د هغې سختی کمول، د هغې نقصانات کمول، دې ته ویلی کېږي میټیګیټو. مثال ته راځو، پرایم منسټر بین امپورټس ټو میټیګیټ انفلیشن. مطلب پرایم منسټر چې کوم دی هغه په امپورټس پابندي ولګوله د بهر نه د څیزونو په راغوښتلو، د دې لپاره چې څه وکړي ټو میټیګیټ انفلیشن، چې د مهنګایي شرحه یا مهنګایي چې کوم ده نو هغه کمه کړي، ټیک ته د هغې اثرات کم کړي. دویم نمبر مثال ته راځو، پلانټینګ مور ټریز کین هیلپ میټیګیټ د امفیکټس آف کلایمیټ چینج. ټیک ته د ونو بوټو لګول، یعنی زیاتې ونې بوټي لګول څه کوي، هغه د موسمیاتي تبدیلۍ د اثراتو په کمولو کې مدد کولی شي. ټیک ته میټیګیټ د امپیکټس آف کلایمیټ چینج مطلب هغه هیلپ کولی شي، مدد کولی شي د موسمیاتي تبدیلۍ د اثراتو په کمولو کې.